یار پرونم لالا لورلم لالا ته مې ویل چې پیسې راکړه لالا ګسه سر نه خلاصې که جایداد د پر نامه دی نو چشتې خو زه یم اخر رورم نن لا زه ورته وایم چې ما ته پیسې راکړه زه مایفون پاخم که چېر لا نن انکار وکړي د ده بیا زما چمه زده دی بیا به زه د ده سره جوړ شم دی به زما ورورګلوي وویني چې زه د ده ورور یم که څه شم پیسو بس د پیسې خوش کړي دي ورور ګسه پېژنې لا نه اره السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. لالا څنګه؟ شکر دی امن ته څنګه یې زه؟ خیر دی شکر ته ښه؟ الحمدلله خیر دی. لالا ما ویل څه پیسې په لاس راکړه. څه به کوې زویه پیسې؟ پیسې ما یو آیفون موبایل اخیستی. په څو دی د آیفون موبایل؟ د آیفون موبایل تقریبا په 4.5 لک روپۍ ملاویږي. هی څه وایې زویه کشنیه لکې ته 4 لک روپۍ موبایل څه کوې؟ لالا د خانان د زامنو سره غټ موبایل هم په لاس کې. وایي ته د خانانو زامن پرېږده وروره د خپلې غریبۍ ته ګوره. دا خو نه چې زه تا ته 4 لک روپۍ نن درکړم بیا به سبا وایې د شپږ 12 لک روپۍ موټر اخلم. دا خو نه کېږي دا رقم خو ورورګلوي خرابېږي چې زما در عمر ورسېږي ما در اوسه نه دی اخیستی ما در اوسه د 12 روپۍ موبایل اخیستی. بس لالا چې ته ما د پیسې نه راکړې ما او ستا ورورګلوي بیا سره معلومه شي چې ما هر چا مخکې بیا به ګیله نه کوي چې افسوس دا زما خپل ورور زما سره دی وکړي یا زما خپله وینم. زویه زه ستا دپاره وایم دا پیسې ستا دي دا کور ستا دی دا جایداد ستا دی دا ګر شیان ستا دي زه ځان له نه وړمه. دا زه څه کوم چې ته ما ته اوس پیسې نه راکړې زه آیفون په واخم. آیفون عمر له چې ورسېږي آیفون پرېږده د آیفون پلار در اخمه. بس صحیح دی زه ولاړم. خبره واوره چې ورسېږي زه په خپله در اخم آیفون موبایل. بس ما ورورګلوي به ووینې. وایي افسوس چې زما ورور پوهېدلی زما ورور ډېر نادانه دی. څوک یې غلط پوه کوي څوک دا غلطې مشورې ورکوي دا خلک ما خیال دا ورته وایي چې دا جایداد د مشر ورور پر نامه دی دا ګرده دی ضبط کوي تا ته نه درکوي. نادانه دی سر نه خلاصېږي چې دا دومره خوارۍ دا دومره تکلیفونه زه چې دا دومره خوارۍ وړم دا زه د ده دپاره وړم. بس زه نن ځم وکیل ته وایم چې دا زما جایداد زما او د ده د ورونو جایداد چې دی دا زما د ورور د پیرک پر نامه که زما د نامه سې واړوه چیرې که دا زما ورور په دې باندې راضي سو یا په دې خوشحاله سو چې بای جایداد یې نن زما پر نامه کوي زما ورور دا زما دپاره وایي. بس بله لار نه لري دا ورور یې بېلارې کېږي دا خلک یې خطا باسي د دې بهتره دا ده چې جایداد زه نن د ورور پر نامه کړم. ځم نن وکیل له وس ورځم. بله کم خو نه کېږي ته راز د لالا غم به زه خورم. السلام علیکم اسحاق بای څنګه یې جوړ یې چیرې یې د خیره سره؟ پیرک بای په ځای کې یم څه مسله څه مشکلات دی؟ یار اسحاق بای یو کوچنی کار مې و دا به راوکړې که نه؟ بالکل بیا وکړم ولې نه د هغه کارو دپاره زه ګسه ناست یم چې هر کار دې غږ وکړه. صحیح دی ګرانه بس چې ته دا کار کولی شې زه پر جبل نور ستا انتظار کوم ټیک دی؟ دورې درځم دا کوم ځای چې تا راښوه زه دورې درځم د روان یم اوس. ټیک سو لالا ستا غم انشاءالله ما وخوړې تا خو ما ته پیسې نه راکولې تا ته پیسې قدرمن وي ورور نه و ګیله به نه سره کوو. خیر السلام علیکم. وعلیکم السلام اسحاق خانه څنګه؟ بخیر خیرات ژوند زندگی بخیر شکر دی خیر دی الحمدلله. څه کار دی څه مشکلات؟ یاره کار مې دا کاوه اسحاق خانه داره له وکړه. خان خراب یې څه سترګې د پټې دا خو دې ورور دی. اسحاق خانه ما کار له راغوښتی که نه شې کولی بیا زه بل وي ته م ویلی شم. زما دپاره دا کار اسان دی وروره واره سوچ پر وکړه چې دا دې ورور دی. ما تا د کار ویل دي بس ما ته صرف دا کار وکړه نور بس خلاص یې که نه یې ته نه شې کوی زه بل وي ته ویلی شم. صحیح دی ستا کار به وسي ما د پیسو سره کار دی ستا کار به انشاءالله صحیح دی دا در واخه او دا بیانه در واخه بیا به ګپ کوو. صحیح دی ټیک دی؟ صحیح دی. پیرکه دا کوم ځای چې تا راښول د 2 ګنټو د په انتظار یم خو د کې ستا ورور دلې نسته یا بالکل غلط ځای دی دی نسته بالکل نسته ورور دی نسته وروره. وای یاره اسحاق خانه د دې بخت څونه زورور دی یاره بس ما پر اسمان باندې خوښ دی خدای پاک په نو ځکه راکړي. ګرکه د خوشحالۍ خبر هم در راوړې ده زویه. خوشحالي مشالي پرېږده ستا نن د ژوند اخري ده. څه تره غول ما وخوړل زما ورور که د جایداد زما پر نامه کړی دی لیکن ما دی مړ کړي. لالا کوم یارانو په دا یوه هفته کې چې کومې واقعې په بلوچستان کې دننه پیښ شوي دي دا د هغو پورې موږ دا میسج جوړ کړی دي نو هیله لرم چې د خوښ وړ به ګرځېدلی که چیرې مې خوښ ګرځېدلی وي دا مخکې در سره شیر کړي چې یو چا ته سبق میلاو شي. اور موږ دا خواست درته کوو چې دا به مخته شیروي چې دا خلک عبرت واخلي د دې خبرې سره. دنیا پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي پلار نه پیدا کېږي خور نه پیدا کېږي. لالچ مه کوئ
ژوندي اوسئ. زبردست.